السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران دوستانو سمې الله تعالی شم په اس ټي میډیا نیو یوټیوب چینل کې دوستانو رنن می ویډیو په یو مشکل باندې جوړه کړې چې هغه مشکل د حل لاره تاسو ته درخیم چې هغه مشکل په پلی سټور کې پیدا شوی. نو ګران دوستانو په پلی سټور کې داسې مشکل پیدا شوی چې نه ورڅخه اپډايټ کیږي نه ورڅخه ډانلوډ کیږي. نو دغه مشکل حل لاره څه ده؟ نو ډېر ملګري زما څخه پوښتنه کړې وه چې د دې باندې ویډیو موږ ته جوړه کړه. نو ګران دوستانو ویډیو نه اوږدوم، تاسو ته د دې طریقه درښیم. نو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې ګران دوستانو که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرايب کړی نو اس ټي میډیا نیو یوټیوب چینل له ځان سره سبسکرايب کړئ ګران دوستانو، تر څو د دغسې ښکلي او ښایسته ویډیوګانو څخه زر باخبره شئ. نو ګران دوستانو تاسو د سکرین په مخ کې ما سره پلی سټور ګورئ. نو دغه پلی سټور که زه ګوته پې په چک ونیسم ګران دوستانو نو ما ته دلته اصله کې ټایم راکوي او ریموو فرام هوم دی او ډسیبل دی. نو ګران دوستانو ما ته داسې اپشن دلته نه راکوي. نو ستاسو موبایلونو کې کیدای شي هغه اپشن درکړي چې اپ انفو، خو مثلا زه په دې ډسیبل باندې کلیک کوم ډسیبل. نو دلته ما ته اپشن نه راکوي ګران دوستانو. نو تاسو ته به درکړي که ستاسو موبایلونه مختلف دي. زما خو S7 دی او دلته ما ته کوم اپشن را نه کړ نو زه مجبور یم چې سیټینګ ورپسې خلاص کړم. نو راځم ګران دوستانو خپل موبایل سیټینګ ته راځم. کله چې سیټینګ ته راغلم ګران دوستانو دغلته آپس ته راځم، په آپس کلیک کوم. کله چې مې په آپس کلیک وکړو ګران دوستانو دلته پلی سټور پیدا کوم په دې آپس کې. نو دلته ګورم چې پلی سټور به کوم ځای کې وي ګران دوستانو. دلته ما ته لیکلی چې ګوګل پلی سټور، په دغه به تاسو کلیک وکړئ ګران دوستانو. تاسو نور دلته هیڅ کار مه کوئ ګران دوستانو، بس دغه یو اسانه کار دی چې دغلته سټوریج لیکلی ګران دوستانو، په دې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو نو زما پلی سټور ښه صحیح دی ګران دوستانو، ځکه چې دا عملیه ما مخکې ترسره کړې ده. زما ډاونلوډ او اپډیټ دواړه کوي. نو لومړی به ګران دوستانو تاسو په دې کلیک وکړئ او دوهم به پر دې کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو نو تاسو بیا دلته راشئ په دغه فورس سټاپ باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړئ یو څو شیبې دپاره یې پرېږده او تاسو بیرته خپل پلی سټور خلاص کړئ. کله چې پلی سټور خلاص کړو نو تاسو ډاونلوډ وکړئ، انشاءالله ډاونلوډ به کوئ. که بیا هم څه مشکل و ګران دوستانو نو په سکرین کې تاسو ته د وټساپ شمېره ښکاري نو ما ته بیا میسج وکړئ.